السلام علیکم کتونکو ستاسو په درانه خدمت کې نن یو بیا حاضر له یو نوي ویډیو سره دا کوم چې نن موږ نوي ویډیو جوړو دا به د لرګي د کولې په متعلق د کولې په متعلق به تاسو اوریدلی چې کولا تر موزیک لاندې مګر د لرګي د کولې چې په څه طریقه تیاریږي دغه څنګه پروسس کیږي هغه به ګرد موږ نن تاسو درشو دا له کیکورو زو جوړیږي د کیکورو بعد بیا به تاسو شاته ویناستو چې مختلف قسم د بټیانې جوړې دي په هغه بټیان کې د دوی پروسس کیږي خو تر هغه مخکې چې موږ تاسو ټوټل پروسس دروښو نو موږ به پریکټیکلی تاسو ته درشو چې په څه طریقه باندې دا کاټ کیږي او بیا اخر کار چې په دغه باندې باربیکیو جوړیږي او له دغه سره چانی کې یا د کوم نور استعمال لپاره جوړیږي تر هغه ځای پورې چې کوم پروسس کیږي هغه به موږ تاسو ته درشو دلته موږ کوم د دغه بټیانو کوم مالک دی ملک حکیم هغه هم له موږ سره دی هغه هم په دغه حواله باندې موږ ګایډ کوي او موږ به دغه په حواله باندې راشي نو په مخ باندې ویډیو ګورو ان شاء الله دا به تاسو لپاره ډېر معلوماتي کچېرې تاسو ته چینل سبسکرایب کړئ نه نو تاسو سبسکرایب کوئ چې نور ویډیو تاسو ته پر وخت رسیږي له ملک حکیم صاحب زموږ دا پوښتنه کوو چې دوی له څونې وخته دلې دي او دا په څه طریقه تیارېږي هو ځنګلونه پیسو کړو بیا یې راوړو بیا یې هلته وو بیا یې راوړو داسې په دا بټیو کې واچوو بیا نو بټۍ ډکه کړو بیا اور ورو بیا 2 شپې دا بټۍ چلیږي بیا دا سوراخونه سیدي بیا پخېږي هلته برسېره اور ده هلته راسي بیا هغه سوراخونه بند کړو بیا لاندې اور راسي لاندې څه راسي بیا د وره له خوا اور روان وي هغه یې ور ده هغه یې ور ده بیا اول هغه سوراخ راسي بیا دغه راسي بیا دغه راسي دغسې پسې راباندې وینو لکه داسې ما اوس ور بند کړو هېڅ ګډ د ګوښت دا دوګی بند چې دا دوګی بند شو بس ته دا پخه شوه بیا موږ نو پوچاړه یې بولو خټه نری کړو خاوره نری کړو بیا یې برسېره پرې راتېرو ګرمه شي بیا هغه ټیم تاسو وینې چې دا بنده شي اوس دا اوس مقصد دی دا په بندېدن د مازدیګر ته بندېږي بیا موږ ګډ د ګوښت دا پوچاړه یې ورکړو بیا له هغه بعده سهاره چې بیلچه دړه راسره وي دا زنبیلونه د ګنو یې زنبیلونه وي بیا یې په دې کې راباسو بیا یې هلته اچوو بیا یې هلته اچوو بیا ګنو یې راسي بیا یې په ګنو کې اچوو د لرګي د کولې دپاره تر ټولو اهمه دا ده چې ته به د کیکورو جنګل که د کیکورو جنګل وي که د هرې درختې جنګل وي که د چا خپل وي یا که ټیکهدار یي د هغه انتخاب وکړي یا بیا له چا زده کوي د هغه جنګله بعد به بیا خپل لیبر چې کوم راولي بیا به د ځمکې صفایي کړي لرګي به د کیکر به کاټوي او د کیکر چې کاټوي له هغه د بېکاره ازغن چې کوم دي کوچني شاخونه هغه جلا وي او دغه سره ثابت چې کوم لرګیان دا جلا وي او کوم چې دا بیخي دي دا هم دوی خرڅوي خیر خو دا په د لرګیو په کوله کې د هغه استعمال ډېر کم وي صرف د ښه سم شاخیان وي هغه دوی وهي سبا کوي او بیا پر یوه ځای باندې کوي د دغه بعد بیا دغه کولې عمل شروع کېږي همدارنګه که په یو سایډو یا د ځنګل په هره خوا کې وي دوی بیا پر یو ځای باندې سره یو ځای کوي بیا چې چیرې د دوی هغه بټ لګېدلی او د دوی یونټ لګېدلی هلته هغه جوړ یا صفا لرګیان بیا پر یو ځای باندې ږدي خپل سټاک جمع کوي دا لرګیان تقریبا په یوه ترتیب باندې وي او دا کوم لرګیان چې اوس تاسو ویناستئ دا د کیکر لرګیان دي دا لرګیان اوس بالکل دا وخت تیار دي او دوی په خپل نام باندې هغه نام چې څونې د دوی دغه یونټ یا د دوی بټ چې کوم بټۍ ده دوی جوړ کړي چې په دا کې تیاري کېږي د هغه مطابق دوی تیار کړي دي دا ټایم په دا یوه بټ کې دوی لرګي په ترتیب ایښي دي د لرګیانو هم یو خپل ترتیب وي آزاد هم نه ایږدل کېږي ډېر ښه په خپل ناپ باندې به یږدې که چیرې په مابین کې لږ ځای پاته راشي بیا هغه اور کوي دا بټ اوس تر نیمایو پورې ډک دی دا به پر مخ هم دوی له دغه رنګه ډکي او په صحیح طریقه باندې به یږدي چې ځای پکې خالي پاته نه شي دغه یو بټ اوس تاسو وینئ دا مکمل ډک دی دا دوی بالکل ډک کړی دي دا اوس د دغه ځای لپاره بالکل تیار دی چې ودښته د دغه داسې کومه دروازه ده یا کوم دا ور دی دا وربند کړي او د هغه بعد بیا په څه طریقه چې د اور عمل یې هغه به ورکړي دغه بټ چې تاسو ویناستئ د دغه د ډکېدو بعد چې لرګي و هغه پکې ایښي دي اوس یې دا دروازه بالکل وربنده کړې ده او اوس یې دروازه بنده شي یو کوچنی سوراخ په ده باندې ورکړي او بیا وچ سکاره چې کوم پخواني وي هغه هلته ورته کښېږدي او د هغه په ذریعه ودښته لاندې اور واچوي د اور عمل لږ ګران وي دوی اور ډېر په لږ طریقه اخیولی شي سورمیان اوله واره دوی ګر پر دا باندې بندوي کله چې دوی اور ودښت ور واچي
بیا په دغه باندې په دغه بټانو باندې یا په دغه یونټ باندې شاوخوا سوریان وي او د شا په خوا کې یو د سوریان دوی خلاص کړي چې هلته هغه اور بل سي په صحیح طریقه باندې او بیا دوی وختن په وختن پر دغه باندې نظر ساتي. تاسو به وناستئ چې په یو دوه بلکې په درو بټانو کې دا ټیم اور بل سوی دی او د یوه بعد بیا دوی په بل کې چې کوم ټیم ډک سي په هغې کې هم دوی دغه عمل شروع کوي د اور د بلېدو. دلته به ډېر خیال ساتل کېږي د دوی مطابق چې کوم ټیم داسې نه وي چې کله اور زیات سي بیا هغه لرګی ښکاره کېږي او کوله خرابېږي. دوی اوله وار په دغه باندې سوریان چې اور بل سي بیا شاوخوا په دغه باندې چې په دغه داسې خونې نما یو ځای جوړ دی پر دغو باندې سوریان چې وي هغه خلاص کړي بیا تر دغه دوی هغه دوږ وځي چې سای نه بندېږي اور پکې بل سي. کله کله اور په یوه سوري باندې ډېر زیات راوځي نو دوی ته دا پته لګول کېږي چې دا اوس دا خرابېږي بیا دوی هلته خټه ورته چښتوي هغه خټه بیا راړي. دلته اوس داسې معلومېږي چې په دا بټ کې دننه اور ډېر زیات شي نو دوی ته دا اندازه لګول کېږي چې دغه تقریبا اوس د یوه خوا په پخېدو خواته روانه ده. کم از کم دغه اور چې کوم وي دا د اور لمبې دوی 2-3 غنټې داسې پکې راکړي چې کوم ټایم هلته انګار ښکاره سي د دا سوریانو بیا هغه سوری دوی بندوي چې د هغې خوا د هوا چې کوم فلو وي هغه بند سي او دا سکاره په صحیح طریقه جوړ سي یره نه سي. دا ټایم داسې معلومېږي چې په دغه سوریانو کې هلته انګار ښکاره کېږي نو دوی بیا په وختن هغه سوریان چې په کوم کې انګار ښکاره کېږي هغه په خټه باندې بندوي چې له دغې خوا هوا بنده سي او د یوې خوا اور بلکل مړ سي او اور چې کوم د بټ بله خوا وي په هغې خوا ته راشي. دغه سوریان کې دوی ډبرې ږدي او په هغه په خټه باندې بیا بندوي چې د اور چې کوم توش دی یا لمبه ده هغه د بټ بله خوا ته لاړ شي. تاسو بیا ونوي اپورته سوریان هم دوی بند کړي دي خو علامه داسې معلومېږي چې اور دلته هم را رسېدلی دی. دوی غواړي چې د دغې خوا سای هم ور بنده کړي چې د دغې خوا اور بلکل بند شي. دا یو چې کوم یو سړی دی چې پکې ماهره دی دغه وختن په وختن ورګرځي چې دا 2-3 غنټې چې ډېرې اهمې دي چې دوی دا اور ورکړي دي ودغه بټ ته نو دوی غواړي چې پر هغه باندې نظر وساتي. کله کله لاپرواییزه پوره بټ چې کوم لرګیان پکښې وي هغه کومه کوله چې جوړېږي هغه ګرده وسوځول کېږي نو دوی ته د دې اندازې مطابق دغه سوریان چې موږ بند کړي دي تر دغه ځایه پورې دا اوس کوله د لرګي کوله جوړه ده. د یوې خوا اوس موږ ساه ور بنده کړله چې د اور زور چې وي هغې خوا ته ولاړ سي ولې چې دلته تر سوریانو دا ښکاره کېدل چې انګار بلکل جوړ دی نو دوی اوس کوشش دا وکړي چې د اور چې کوم زور دی هغه هغه خوا ته ورکاږي. د ده د اندازې مطابق چې دلته موږ له تاسو سره په ګپو اور لږ زیات سوی نو موږ ته اندازه دا ده چې د دا خوا کوله خرابه سوي ګڼي بیا په یو ټیم کې خټه ښه چښته کړي د ګارې په شانې جوړ کړي بیا دا د بټ پر سر او پر سایډو باندې ورموشي. د دغه یو مقصد دا دی چې بټ له یوې خوا سوړ کړي او له دغه سره چې کوم کوچني سوریان دي هغه هم بند کړي چې ساه یې بلکل بند شي چې هغه اور پکې مړ سي. کوم ټایم چې بټ 3-4 غنټې دا اور کې بل سي بیا دوی شاوخوا دا بټ ته دارنګه ګاره ورکوي چې دا اور دا بټ چې وي لږ سوړ سي او کوله د لرګي کوله چې ده هغه په صحیح طریقه باندې جوړه سي. دا ټایم دوی ته اندازه دا ورکوي چې بټ بلکل اوس دا تیاره ده د دغې بټ چې کوم دا کوله ده دا تیار ده اوس دوی دا بندي په دا باندې ګوګره شپه تېرېږي سهار به بیا له دوی زر له دغه کوله راکاږي. دا کوله اوس سهار دوی را ایستلې ده دا اوس بلکل تیاره ده او په ډېره ښایسته طریقه باندې دا جوړه سوې ده. په کولې کې هم فرق وي د کوچنیو لرګیانو غا دا اوس د کوچنیو لرګیان د کیکر د لرګیان ده او مخکې به بیا تاسو ووینئ چې د کولې یو د نور زغش کوم دی د هغو هم کوله وي. دا کوله بلکل په صحیح طریقه باندې تیاره سوې ده. دا د کیکور غه ده د کیکر کوله چې کومه ده دوی یې چې دا خلک ډېره خوښوي او دغه رنګه د زغغه یا د نورو غټو درختو د
د هغو کوله هم وي خو هغه د دوی د کینې مطابق چې زموږ په علاقه کې هغه ډېره نه خوښېږي او د پنجاب په خوا کې هغه ډېره خوښېږي. تاسو وګورئ د دغه رنګ هم جلا دي او لرګي هم غټان هم دي. دا د یو بل بټ ښه ده. د هر بټ چې کوم کوله وي د هغې رنګ جلا وي ولې چې په نیمو بټو کې غټه او په نیمو کې کوچني لرګي لوږي. بیا د دغه بعد چې دوی تیار شي بیا په ګونیانو کې اچي کم از کم 1 من قدر په یوه ګونۍ کې اچي او د دغه بعد دا بیا په ګونۍ کې لوږي او مارکیټ ته ځي او له دغه بعد بیا دا سکاره تیارېږي. خلک مختلف کار له دغه ځای اخلي. باربیکیو چې زموږ خلک ډېر خوښوي دا خاص کار پر سکرو باندې پخېږي. هغه که هر ځای که په هوټلانو کې که په پکنیک کې وي او له دغه سره سره زموږ د سیمې چې کوم هوټلانې په کوم کې چای پخېږي هغه چای هم خاص په دغو سکرو باندې لرګي په سکرو پخېږي او نور استعمال هم کېږي. خلک غاښونه هم په داسې پاکي له دغه سره سره او داسې ماسک ورته فیس ماسک په دغه کې هم استعمالېږي او په نور کې هم د دغو استعمال. Please subscribe